ګرانو کتونکو، یو ورځ زه په لایبرري کې ناست وم، نو ارسلان زما خواته رالی، ډېر پریشانه و. ما د ده څه د پریشاني سبب وپوښتی، نو ده دا راته وویلې چې اسلام دنیا ته څه شور کړي دي. د نن دا ترقي چې دنیا کړې ده، په دې کې خو ټول لاس د نصرانیانو یا د یهودیانو دی. د نن چې کومه ټکنالوژي ده، دا د نصرانیانو یا د یهودیانو په لاس کې ده. د مسلمانانو په د دنیا کې هیڅ کنټریبیوشن، هیڅ کار هم نسته. نو د ده دا جواب دپاره ما ته د چا یو کیسه را په یاد سوه، او ده ته م دا وویلې چې خلیفه هارون رشید د فرانس باچا شارلمین ته یو داسې ګړۍ په تحفه کې ورکه چې د هغې جګوالی 4 میټره و. هغه خالص د پیتل یعنی کې د ژړو څخه جوړه سوې وه، او د دې ګړۍ خاص خبره دا وه چې دا ګړۍ د اوبو په زور باندې چلېدله. په دا ګړۍ کې چې به 1 ګنټه پوره سوه، د دا ګړۍ څخه به یو ګیند راووتی، چې 2 ګنټې به پوره سوې 2 ګینده به راووتو، او چې 3 ګنټې به پوره سوې 3 ګینده به راووتو. د هر ګیند سره به یو ښایسته اواز هم کې پیدا سو، اور ورسره یو ښایسته اسب هم راووتی چې پر ګړۍ به شاوخوا وګرځېدی، برته به په ګړۍ ننوتی. دغه رقم چې 12 ګنټې به پوره سوې، 12 ګینده به راووتو، او 12 اسان به راووتو، پر د ګړۍ به شاوخوا وګرځېدل، او برته به دا ګړۍ باندې ننوتل. شارلمین چې دا ګړۍ ته وکتل، دی ډېر زیات پریشانه سو. نو د نجومیان او پادریان راوغوښتو او دا ګړۍ یې ورښکاره کړه. دا نجومیانو او پادریانو دا مشوره ورکړه چې په دا ګړۍ کې شیطان دی، نو لحاظه په نیمه شپه کې دی دا ګړۍ ماته کړه. دی چې ګړۍ ماته کړه، په دا ګړۍ کې د پرزو سماسې وه، بل یو شی هم نه و. نو د دې وجې څخه دا ګړۍ هم خرابه سوه، او په ټول فرانس کې د ګړۍ داسې کاریګر نه و چې دا ګړۍ یې جوړه کړې وی. نو بادشاه شارلمان د شرم څخه خلیفه هارون رشید ته دا هم نسو ویی چې یو مسلمان کاریګر راولېږه چې دا ګړۍ راسمه کړي. نو خبرې مقصد مې دا دی چې کوم وخت مسلمانان پر ساینس باندې عبور درلودی، په هغه ټایم کې یورپ و ساینس ته جادو ویله. په دنیا کې چې اوله کیمره چا ایجاد کړې وه، د هغه نوم ابن الهیثم و. په دنیا کې اول کلنډر چې چا ایجاد کړی و، د هغه نوم عمر خیام و. د اپریشن څخه مخکې مریض بېهوشه کېدنګ طریقه چا راویسته، دا زکریا الرازي متعرفه کړه. موسی الخوارزمي هغه انسان و چې دنیا ته الجبره وروښوله. اور په 1957 کې اول شامپو چې چا ایجاد کړی و، د هغه نوم محمد و. اور پر مځکه چې څومره زلزلې کیږي، دغه وجوهات چې درګور د اول چا نشاندهي کړې وه، د هغه نوم ابن سینا و. کپړې اور چمړې ته چې رنګ ورکوي، دغه دپاره میګنیز ډای اکساید چې چا متعرفه کړی و، د هغه نوم ابن سینا و. د سټیل د جوړېدو طریقه هم دنیا ته ابن سینا وښولې ده. په دنیا کې درګور د اول د مصنوعي غاښ طریقه چې چا متعرفه کړې ده، د هغه نوم ابوالقاسم الزاروي دی. او دغه رقم کاږه غاښونه سیده کول او خراب غاښونه کښل، د دې طریقه هم چې چا ایجاده کړې ده، د هغه نوم ابوالقاسم الزاروي دی. ابن سینا هغه سړی و چې دنیا ته دا وروښول چې دوایانې ادویات څنګه جوړیږي. کشیش شکل د ناپیدو صحیح طریقه چې چا معلومه کړې وه، د هغه نوم عمر خیام و. د سترګې، د غوږو او د پزې د اپریشن کولو طریقه درګور د اول چې چا متعرفه کړې ده، د هغه نوم ابوالقاسم الزاروي دی. اور په دنیا کې د اپریشن دپاره 3 اهم ترینه آلات چې چا متعرفه کړي دي، د هغه نوم هم ابوالقاسم الزاروي دی. اور د جدید ریاضي بنیاد چې چا ایښی دی، د هغه نوم یعقوب الکندي دی. مریض به څومره دوا خوري، د دې تعین چا کړی دی؟ یعقوب الکندي کړی دی. پر سترګې باندې د روشني یعنی کې د لایټ څه اثرات دي، دا چا موږ ته راښولي دي؟ دا زکریا الرازي راښولي دي. لایټ تر اواز تیز دی، دا خبر اول چا کړې وه؟ دا البیروني کړې وه. البیروني هغه سړی دی چې دنیا ته 7 طریقې داسې وروښولې چې د هغه په مدد سره ته قطب شمالي او قطب جنوبي پیدا کوی سې. په ابن سینا هغه سړی دی چې یورپ او امریکا اوس هم ودې ته بابای ارضیات وایي. اور دنیا ته نایټریک اسید، سلفیوریک اسید او سپینه سیسه د جوړېدو طریقه چې چا ورښولې ده، د هغه نوم ابن سینا دی. نصیرالدین توسی هغه سړی و چې د سیارو د حرکات درست پیمایش طریقه دنیا ته متعرفه کړه. دا ټوله مسلمان ساینسدانانو. نو ته دا خبره څنګه کوی سي چې اسلام دنیا ته در ننه پورې څه شور کړي دی؟ نو د دې بعد د ارسلان موډ لږ برابر سو، او بیا ما ته ویلې چې راځه ولاړ سو هوټل ته، یو پیاله چای وکړو. امید لرم دوستانو چې دا کیسه به تاسو ته ډېر خوند درکړي. دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر